څه شي؟ تقریبا شاوخوا زینه م راوړې ده دا زموږ د همسایهګانو زینه د کور یې ودان بیا نارنج دی نارنج خو هېڅ وده نه ده ځینې کړې د یو دغه د یو دغه د یو دغه د چیش غچي غواړې نارنج چې دی هغه ماشاءالله ډېر ښه غټ سوي دی او انګور هم که لین دی وینې دا لین پورته کومه دا مخکې دلته ټوله مې سم کړی و ګوره دا تناونه مې لا ورته تړلي وو دا باد که چې تاسو په وس چې نه بې یې کړي خو دغه دی مګر په هغه د انګور وینې را ومې شکوله السلام علیکم ګران دوستانو یو ځل بیا ښه راغلاست په دې هیله چې ټول به جوړ او روغ یاست او د ژوند شپې او ورځې به په خیر در باندې تېرېږي سهار تقریبا 10 بجې دي نو دلته ما او ذکرا د لمرڅۍ کې سره ناست وو ذکرا سلام ورته وکړه سلام و څنګه یاست څنګه یاست نن به تا شروع کوله ویډیو چې شروع کړه ځه ځه د سره زه څنګه شروع کوم هغه رقمې شروع السلام علیکم نو د ذکرا سلامونه هم ومنئ د تیار بوټونه راخیستي اوس زه دلته ناست وم دا را په پښو کوئ په چیش کې ځو په پښو ځو که په موټر کې ځو په موټر کې ښه نو بس زموږ د ولاګ مقصد دی نن چې په کور کې یو ولاګ درته جوړ کړو دا زموږ په کور کې چې انګور دي نارنج دي دا به مې انشاءالله در باندې ووینو یوه خبره ده چې دا زموږ په کور کې کم د انګورو تاک دی دا په کال کې 2 وارې انګور کوي مثلا یو وارې خو هغه اول وارې په سیزن کې وو هغه انګور هغه خو ټوله مرغۍ وو د غالبوزې چې ورته وایي دغو وخوړل اوس 2 وارې بیا انګور کړي دي نو د ذکرا ورته اندېښنه ده وایي ته دا انګور ماته راوشکوه زه یې خورم نو که یې راونه شکوه بېرته مرغۍ یې خورې نو دا انګور به م راوشکوه ورته یو ځای یو څه لین دی او دا تاک سره خراب دی دا به م سم کړو هغه نارنج به م در باندې ووینو نو تاسو راځئ زما او د ذکرا دا د کور ولاګ را سره تعقیب کوي صحیح ده څه شی کې تعقیب څه شی تعقیب 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 یې کوي نو راځئ د خیر سره ولاګ شروع کوو او کار هم شروع کوو ته کار را سره کوې صحیح دغه زینه م راوړې ده دا زموږ د همسایهګانو زینه د کور یې ودان داسې خطرناکه زینه ده دغه چمبیلی دی یا او ګلان یې 2 وارې سږ کال نه دي کړي او دا موږ هر وخت خو به وګوره دا دیوال یې څونه خراب کړی دی او په دا څنګ کې بیا نارنج دی نارنج خو هېڅ وده نه ده ځینې کړې خو بیا هم نارنج یې کړي دي دا تیر ته وګوره یو دانه نارنج دغه دی 2 دانې فکر کوم کړي دي نور دا چمبیلي مکمل سره نیولی دی خراب کړی دی دا باید یا دا نارنج ځینې وکاږو یا چمبیلی ځینې وکاږو دې خواته دا د وینې دغه چمبیلی دی دا نو بس که تاسو لیدلي ډېر ښایسته خوندور بوی کوي په هغه سیزن کې او دغه انګور دی یو دغه د یو دغه د یو دغه د چیش غچي غواړې غچي به پیدا کړو دا د چیش غږ دی دا کوترې دي که څنګه دی یو ځای د کوترو بیخي غږ دی راځئ چې زه دا بلې خوا چمبیلی در ښکاره کړم دا بلې خوا انګور او نارنج چې دی هغه ماشاءالله ډېر ښه غټ سوي دي او انګور هم کوي هغه به هم در باندې ووینم او هلته به هغه انګور هم در باندې ووینم چې د 2م ځل لپاره یې څنګه انګور کړي دا هغه لین دی وینې دا لین پورته کومه دا مخکې دلته پروت وم دا ځای کې بل ورځ رالوېدلی دی دا اوبه م ورباندې راځي او دا ګیټ د خلاصولو مخه هم نیسي څه شی در وخېځه موټر ته در وخېځه د باندې ځو چیرې ځو هېڅ در وخېځه راشواسه نه ځو نه ځو راځه ما دغه یې درته ویلی بیا وروسته دې بیا هم ښه ده ولې یا اوس نه ځو دا چې بیا د سنجتې درخته ده دا هم ښایسته بوی ځي دغه هم تاک دی دغه چمبیلی دی او اصلي نارنج چې دی هغه دغه دی وینې دې نارنج کړي ده والا پر ژړېدو هم دي ښه ډېر یې کړي دي دلته ورته وګورئ دا سر دی دا دي 2 تقریبا شاوخوا
داسې یو 10 دانې شاوخوا نارنج به یې کړي او دا لاندې په بیخ کې هم ښه غټ سوی دی ها. او دغه زموږ چمنی خو وینئ دا هم کار غواړي. دا ما تقریبا 4-5 وارې سره وکړئ مېرته مګر بېرته سره خراب سي. نو اوس یې بیا انشاءالله صفا کومه. دا شیان مې ټوله ځینې پرې کړو او دا اتاق دی دا اتاق هم سمېدل غواړي ټوله سره رایله سوی دی. دا ما سم کړی و ټوله مې سم کړی و. ګوره دا تناونه مې لا ورته تړلي وو. دا باد و تیز باد و دا ټوله سره رایله کړي دي. نو اوس مې بیا ورته اراده ده چې سم یې کړمه پرې یې کړمه. نو هغه انګور دلته دي یو ځای ته ودرې. دا ګوره اوس هم تقریبا په وده کې دی دا اتاق. ته وګورئ داسې وینې تازه غټ سوی دی. او دلته د انګور ته ودرېږه دا د انګور وینې که تاسو به زړه ته ونه لوېږي. ما ورسره فکر وکړ چې تاسو به وایاست چې نه به یې کړي خو دغه دي. مګر په هغه 1-2 ورځې مخکې یو واشکی وکړې 2 واشکی یو 2 ورځې مخکې هغه دی هغه سمچ و هغه یې خوړلی دغه دی. نو دا اوس ذکرات راشي کوم که څه هم سم پاخه نه دي. تا ولیدله نه وینې ته دغه دی هغه دې وینې هغه دې وینې دا مخامخ دا زما د ګوتې سره مخامخ ودې لیدل اوس یې هم نه وینې. ته وګوره دلته ګوره مخامخ هغه ځای کې هغه دې وینې هغه دې نه وینې. اوس مې زه درته راوش کوم ښه ده. خورې څنګه خورې زه ځینه راواخلم د خیرتۍ مې تعقیب کړم. دا د انګور وینې راومې شکوله پرېولم سمه ده. دا خو غوره دي ستا ده دا تروه نه دي دا وخوره ته تریو دی تروه دي چې 2 ورځې د پاتې شوې خو مرغۍ خوړله په دا خاطر 2 ورځې دا نظم یې وشو. واخه راوړه دغه دی چې خوند وګوره. اوبه یې که ښه د دې اوبه ښه خوند کوي. واخه ادم در واخه ها ښه خوند کوي ټوله دې وخوړله. تروه نه دي ها ته یې وخوره تروه به یې ډېره وه. بس دا و زما او د ذکرا یو لنډ ولاګ. نو مالته ته یو د باندې ملګری راته ولاړ دی تلوار مې دی ځم یو خواته که نیو بیا مې یو دانه نارنج هم درته راشکوئ بیا بله درته راوشکوم ښه
او بل پاتې شوه حاجینه ډېره غټه وه هېڅ نه ورته برابرېده او درنم ده. نو بس دا و زما او د ذکرا یو ولاګ. تر بیا د الله په امان، ښه وخت، ښې چارې. بای بای وکړه. بای بای.